د تورخم جلال آباد پر لویه لار د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د سپین خوړ په سیمه کې نن له غرمې مخکې د تورخم ګمرک یو تن کارکوونکي د ناڅرګنده کسانو له لوري وتښتول شو. د دې قضیې د رامنځته کېدو سره سم ننګرهار والي حیات الله حیات د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر په ملتیا د جلال آباد تورخم لویې لارې د بټي کوټ اړوند سپین خوړ سیمې ته ولاړ او په یاده سیمه کې د رامنځته شوې پیښې څیرمه د پوستي مسؤلینو څخه بیړنۍ او لومړنۍ څېړنې وکړې. فیصله کړې وه چې شارع باندې په هر ځای کې هرې پوستې ته نږدې څوک اختطاف شي او ووژل شي، موږ د هماغې پوستې نه پوښتنه کوو. ته دا پوسته وګوره او ته خدای دغه ځای وګوره چې دلته سړی ښکته کوي. ولې موږ همداغ لاندې نیولي وو که نه، موږ باندې همداغ په څه معنی تا پولیس چېرته هملته وورسره ساحه کې وه او همداغ لاندې نیولي دا کوم کار چې شوی دا ساحل لږ وړاندې شوی او دا کوم ساحه کې چې دا ګاډی کښته کېږي دا ساحه موږ ته نږدې وه، موږ پولیسو باندې همداغ کړې او موږ جوابي همداغ کړی. څه شي همداغ کلشنکوبونه اما ساحه کې کلشنکوبونه موږ سره ته په سړک ولاړ یې، د امنیت د سړک د تا مسؤلیت ده. تا نه سړی وړي او ته بیا همداغ کوې، څوک دې وویشته څوک دې زخمي کړی هغه ماته وښیه. زه په دې مطمئن یم چې ولاکه د تا یو نفر هم په هغې ځای که ویه نه کېده نه و. دا ولچکه ده سړی اجل دا خري سراکه ولچکه څوک یې ولچکه یا دې پوستې قومندان ده که نه ده؟ دا ولچکه سلام دې وخت اجل کوم پولیسو په هغې ځای کې چا فایر کړی ده هغه هم راته راولئ. منصور راوله زر دا وخت دلته قانون ده، موږ د ولس د هغه دپاره ناست یو امنیت څه شي دې کړي. ته ماته هغه شی ووایه سر دی موټرونه پیسې اخلي خو دا اختطاف تا د کوم یو مخه نیولې تر اوسه پورې؟ راوله پولیس چا ډزې کړي ته هغه ماته راوله. سړک کوم ځای کې د پله دې غاړه کې پولیس سره ولاړم پولیس سره ولاړم بس یو دم ګاډي راغلی، بس ګاډي یو دم اخوا دېخوا شو، برېک یې ونیو چې هغه ښکته ځای کې بس دلته ولاړم یو دم ډزې وشولې، مونږ باندې ډزې وشولې. تاسې باندې وشو؟ هو ما مو کړلې بس ګاډی تېز لاړ وړاندې کندې ته کښته شو تېز. هو بیا څه شی وشو؟ هېڅ بیا نور درغله کومکي هو څه شی وکړه؟ چېرته لاړه؟ بیا همالته ورپسې ولاړ وم، ما د لاندې ورته کښته شولې ورته. رښتیا ووایه، که رښتیا دې ویلې تا ته څه نه وایم او که رښتیا دې ونه ویلې ته مو اوس پوره ولچکې چېرته ولاړ وې، په چا دې ډزې وکړې او کوم ځای ته امنیت یې ولې که دلته پوسته کې ناست وې؟ نه همالته وم صاحب، همالته ولاړم. نو بیا څنګه در را سړی بوت څه خلې بوت بس یو دم ګاډی را تېز راغی، بس تېز کندې ته هغه ته کښته شو. یو کې ما چې تر څو پورې ډزې کولو تا ډزې کړي دي؟ هو صاحب. سلای وګوره څو ډزې دې کړي دي؟ صبر وکړه، سلا خو یې تر اوسه پاکه کړې نه ده. وګوره په دې باندې څو ډزې شوي دي، وګوره دا ډزې شوي دي. اجل شجون چې تېره ده بل چېرې بل در سره کړی بل اوس هم ساحه کې ولاړ هغه اوس هم هغه نه پوښتنه کوو. وګوره قومندان دا پیره د دې مسؤلیت ته داسې خلک جزا ویني، بله پیره چې دلته څوک اختطاف شه او یا ووژل شه ته به جزا ویني. ولسوال صاحب همداسې ده که نه ده؟ موږ د همدې دپاره یو چې دلته خلکو ته امنیت تامین او چې نه کېږي واضح ووایي چې ورور نه شم کولی چې له خیره لاړ شو په ځای بل څوک کوم ځای نه دې پوسته شروع ده؟ مارکو پورې. دلته که نوره پېښه وشوه ما ته ته مسؤل. دا پاچا صاحب په خپل غفلت دا سړی که سبا پیدا شه که بل سبا دا پاچا صاحب خوشکي کوي تر هغې نه خوشي کېږي، ځکه دا سړی د دو په ساحه کې ورک ده او دا بیا راکوي. نور د ظاهرشاه نظام ته موږ چې په هر کلي کې مړی وشو، د هر چا د مسؤلیت ساحه کې څه شی وشو موږ ته هغه مسؤل او ولسوال صاحب که چېرې په راتلونکي کې قومندان صاحب ته د هغه د تامین په ګوره دا تا ته هم سره یاد کړي لستوڼې ورته باډ وهله. نوموړي ویل د نظامي شورا غړو پرېکړه کړې چې د جلال آباد تورخم په لویه لار د هر ډول تخریبي قضیې د رامنځته کېدو پوښتنه به د اړوند پوستو څخه کېږي او د همدې پرېکړې د عملي کېدو په موخه د امنیت امیر ته د سپین خوړ پوستي قومندان د نیولو امر وکړ. ښاغلي حیات وویل د پوستي نیول شوي قومندان سید بلال پاچا څخه به هر اړخیزې پوښتنې وشي او زیاته کړه که له دې وروسته په یاده لویه لاره کومه پیښه رامنځته شي د لویې لارې د پولیسو قومندان څخه به څېړنې وکړي. تر دې وړاندې د قانون د حاکمیت په موخه ننګرهار والي د کانال کیتې یو شمېر منصوبین هم د نیمګړې دندې ترسره کولو له امله نیول شوي وو.